زما محترم ورونو، قرآن کریم کی اللہ رب العالمین فرمائی یقیناً دا مومنان ټول د یو بل ورونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی چې المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی او دا ورور ولی منګ له الله قائم کړی ده او دا ورور ولی منګ له زموږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم کړی ده او دا د دین په بنیاد باندې ورور ولی ده، د عقیدې د توحید په بنیاد باندې ورور ولی ده. د ټولو رشتونه دا رشته مضبوطه او خوږه رشته ده. د عقیدې د ایمان او د اسلام چې کومه رشته ده د ټولو مؤمنانو په مابین کې اگر چې د افسوس خبره ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دې ته اشاره فرمایلی و. حدیث کې اشاره نه بلکې په صراحت سره فرمایلی چې سره د دې چې نبی علیه السلام د امت یو کړی او صحابه کرام رونو خو بیا هم څنګه چې مخکني امتونه ټوکړي شو، فرقې او ډلې پکې جوړې شوې، یهودو کې یو اویا، نصاراو کې دوه اویا. د الله نبی فرمایلی زما امت به زر دی چې په 3 اویا ډلو کې تقسیم شي. او بیا د الله نبی فرمایلی کلهم فی النار الا واحده، دا ټول ډلې به ورته ځي، یو به پکې بچ کېږي. په دې 3 اویاو کې به یو ډله نجات والی، بل حدیث کې راځي هغې ته الفرقة الناجیه وایي، نجات والا ډله. او دغه رنګه الطائفة المنصوره ورته ویلی کېږي، هغه ډله چې د الله مدد به ورسره وي، یعنې خلک به دشمنان ختموي به خو الله به نه ختموي. او د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی بل حدیث کې دي ته غربا ویلی، فطوبى للغرباء، خوشحالی ده د پاره د غرباو، یعنی هغه خلک چې خلک ورته په ناشنا نظر ګوري. د دنیا خلک وي داسې بل شان خلک دی وي او حالانکه دا په حق رواني. د الله نبی فرمایلی د اسلام چې شروع کېدو هم ناشنا او د دین نبی علیه السلام چې کله د توحید مسله وکړه، مشرکان ویل دا وګوره خلک د پلار نیکه د دین نه اړوي، ناشنا مسلې راوړلې، ناشنا دین یې راوړ. د الله نبی فرمایلی بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام چې شروع شوی او ناشنا او خلکو مخالفت کړو او ډیر زر به بیرته د اصلي دین او اسلام چې قرآن او حدیث دی دا به بیا ناشنا شي. مسلمان به نه پیژني، مسلمانان خرافات پیژني، د دروغو قصې پیژني، د ځان نه ذکرونه چې نه سند شته، نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، داسې عبادتونه، داسې د ځان نه منځونه بعضې جوړ کړي، بعضې نور داسې شیونه د ځان نه خپلې اخترونه چې دا فلانې اختر دی او دا فلانې، او داسې نور رسمونه رواجونه تاسو ته د هغې معلومات دی الحمدلله بې شمار. خو چې کوم اصلي دین دی هغه ورته نه دی معلوم. جعلي څیزونه دین وګرځېده او چې دین نه دی هغې باندې خلکو د دین لیبل لګولی، او چې کوم دین دی هغه خلکو ته یاد نه دی، او که د یو بیان که خلکو باندې ناشنا لګي. د الله رب العالمین سوچه دین ناشنا شوی دی. دا د الله نبی فرمایلی دا دین به بیرته ناشنا کېږي. او بیا د الله نبی فرمایلی او خوشخبری ذکر کړه زیره فطوبى للغرباء، نو خوشحالي ده د هغه خلکو دپاره چې په هغه وخت کې چې خلک به دا دین ناشنا ګڼي او انکار به ترې کوي او تښتي به ترې، او دا خلک به پرې کلک ولاړ. د غرباو معنا هم علماو کړې ده، د محدثینو نه نقل ده، د تابعینو او سلفو نه نقل ده، د بعضې صحابو نه هم نقل ده چې دا به هغه خلک چې خلک به دین ورانوي او دی به یې جوړوي. غربا چاته وایي چې کله خلک را لګېږي دین ورانوي، من قرآن او حدیث ده، منهج ده، عقیده دا، سنت اعمال دا به ختموي، نټاوي به، عمل به پرې نه کوي، دوی به یې جوړوي بیرته. خلک به پکې فساد کوي په دین کې، دوی به پکې اصلاح کوي، دوی به د الله رب العالمین د دین دفاع کوي. دا هغه غربا دي چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د دې دپاره د خوشحالۍ زیری ذکر کړی.
بل حدیث کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. همیشه به زما په دې امت کې یو ډلې د الله نبی یاد کړي یو ډله وي، معلومه شو چې دا ټول نور ډلې به خلاف دا یو ډله په حق ظاهرین علی الحق، په حق بکلک ولړ. بور پسې جمله کې د الله نبی فرمایي د دې حق د وجنه به خلک دوی له ضرر هم ورکوي او د دوی دشمنان به هم ډېري. ځکه د الله د نبی الفاظو ته ګوره لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، دوی له به ضرر نشي ورکولی هغه خلک چې د دوی ذلت غواړي، د دوی مدد پرېښوده غواړي او د دوی تباه کول او ختمول غواړي، او نه هغه څوک ضرر ورکولی شي دوی مخالفت کوي تر دې پورې چې قیامت به راشي. مانه قیامت پورې به په هر دور کې دا حق والا ډله دا په صحیح منهج روانه ډله دا به موجوده وي. والحمدلله علی ذلک. دا ډېر د زیری او د خوشحالۍ حدیث هم دی ګوره، او د دې حدیث سره سره دا دعا موږ له پکار ده چې یا الله ستا نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه فرمایلی چې په هره زمانه کې به یو ډله په حق روانه، یا الله موږ په هغوی کې حساب الله رب العالمین نه به توفیق غواړو، ځان به ورته محتاجه کوو دې خبرې ته. کنی نو زړونه خو د الله رب العالمین حدیث کې راځي د دوو ګوتو په منځ کې الله مکه که واړولې بس لاړې ګمراه شو. موږ به خپل کمال خپل غرور او فخر نه کوو په خپلو عملونو یا په عقیدو، بلکې دا به وایو چې یا الله دا ستا فضل دی او ته موږ په خپل فضل او مهربانۍ باندې په دې صحیح عقیده او په دې صحیح منهج پویه کا او په دغه ډله کې مې حساب کا چې د الله نبی فرمایي هره زمانه کې به په حق روانه. زما محترم ورونو، اگر چې امت کې تفریقه ډېره ده خبره مې دا کوله، او د الله نبی فرمایي یو ډله به پکې په حق د دې ډلې نشاندهي هم بیا علماو کړې ده. موږ نه ده کړې چې اوس شوې ده، پخوا نه د صحابو چې کوم شاګردان دي د هغه زمانې نه هغوی د دې تشریح کوي چې دا کومه ډله ده. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی، هغه فرمایي هم اصحاب الحدیث، دا اهل الحدیث دي، د احادیث والا خلق دي چې په هره زمانه کې په حدیث عمل کوي. نور خلق به نه کوي، دوی به په کلک ولاړ دا به ناشنا خلکو ته ښکاري. خلق به په رسم په رواج پسې په نورو ډلو ټپلو پسې روانې دي، به په قرآن او حدیث باندې کلک ولاړ. دغه رنګه نورو ګڼو محدثینو نه یحیی بن معین رحمه الله، دغه رنګه علی بن المدینی رحمه الله، امام بخاری رحمه الله، او د ډیرو ګڼو محدثینو نه زه به د چا چا نوم اخلم، ټولو دا ویلي دي چې دا اصحاب الحدیث او اهل الحدیث. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خو پکې بیا دومره په کلکه وایي په تاکید سره چې ان لم یکونوا اهل الحدیث فلا ادري من هم، که دا ډله چې دا نبی علیه السلام فرمایي په هره زمانه کې به په حق ولاړی او قایمه به خلک به د دین نه اخوا دې خوا تښتي، خدا به پرې ولاړی، خلک به خلاف کوي. و که دا اهل حدیث نه وي نو بیا ما ته پته نه لګي چې دا به لا څوک. دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي. دغه رنګه نور ګڼ محدثین دا خبره کوي. زما محترم ورونو، غرض مې دا دی منګه دا غواړو زمونږ خپله دعوت هم دا دی چې الله رب العالمین دا ټول امت یو کړي، اتفاق باندې شي. دا څومره ډلې ټپلې چې دي د دې په بنیاد موږ تعصب ونه کړو د یو بل سره، د دې په بنیاد موږ د یو بل سره دشمني ونه کړو. په یو مسله کې اختلاف معنا دا نه ده چې ما او تا د یو بل دشمنان شو. یو مسله کې به کله کله اختلاف د دوه صحابه کرامو رضی الله عنهم په مابین کې مراد د اجتهاد په بنیاد، نو یو بل سره کوئی دشمنی نه ده کړې کنه، خو دلایل به ویلې هغه یو کس به هغه بل ته قایل شو چې بالکل ستا خبره صحیح، خپله خبره به پرېښوده. داسې ګڼ واقعات د صحابه کرام رضی الله عنهم مابین کې شته چې هغه طرف ته زه اوس نه ځم، چاته بله موقع کې به انشاءالله ذکر. دغه ورپسې لاندې تابعینو له راشه، بیا اتباع التابعینو له راشه، بیا دا څلور ائمه کرام رحمهم الله چې مشهور تیر شوي دي، د دې د خپلو شاګردانو سره بحثونه شوي دي. زه د عناد یې نه دی کړی، د استاذ خبره به خطا وه، شاګرد به حقه وه، ضد به یې نه کوو. زمونږ د خلکو په شان ته ضدیان نه، شاګرد خبره به یې ومنله.
او دغه زمانه مناظرې زموږ په شان ته نوي زنده آباد او مرد آباد او زه غواړم چې دا بل ذلیله کړم او غواړي چې ما ذلیله کړي نه دا خبرې نه په دین ځان پوه کول به یې ته وایه که ستا خبره حق چې زه ومنم داسې به یې انابت به یې کوو په دې جذبه به لګیو په میاشتو میاشتو مناظرې په تاریخ کې لیکلی شي میاشتو میاشتو چې نه پکې جګړه راغلې نه پکې سخته خبره نه ګستاخي نه کنځل ناستې او روزانه دلایل وایي په یو مسله کې بحث کوي ښه د ورورولۍ ښه د محبت په مابین یو بل پسې منځونه کوي یو بل سره ډوډۍ خوري یو بل سره چې کوم دی هغه ښه مزېدار د ښایسته اخلاقو برتاو کوي چې ورته ګوري چې یاره د دې بل خبره حقه ده بس د هغه خبره مني دا د هغه زمانې طریقه وه د هغه زمانې دا مزاج و چې خلکو به خپل ځان په بل نه اوچتو د دلیل د اوچتوالي غم به یې کوو چې که د بل سره دلیل چې زه څوک یم چې زه اوچت شم چې دا دلیل اوچت شي دا حقه خبره اوچته شي او زه د هغې تابعدار شم که دا مزاج نن هم په امت کې پیدا شو دا ټول امت به په اتفاق د اجتهاد په بنیاد که د یو رایه ده او د بله رایه ده نو په دې باندې دشمني او اختلاف هغه نه دی پکار موږ ټول یو امت یو کفار نن موږ ته په یو نظر باندې ګوري نن چې دا ټول عالم اسلام کې دا څه حالات روان دي ستاسو مخې ته دي دې حالاتو باندې لږ نظر واچوئ او بیا د مسلمانانو په صفونو کې دننه چې کوم تخریبکار دي او هغه لګیا د کفارو دپاره کار کوي دې باندې لږ نظر واچوئ څومره خطرناک او عجیبه حالات روان څومره عجیبه صورتحال روان دی نن که یو ځای کې به مسلمان باندې خوشحالي راغله که هغه د دنیا په هغه آخري سر کې ولې نه د دنیا د دې آخري سر والا خلک به پې خوشحالېږي او که په هغه غم راغی نو دا د آخري سر د دنیا خلک به دا خپل غم او خفګان ګڼي ځکه موږ یو وجود یو که نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا یو وجود دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا دا یو مؤمن د بل مؤمن دپاره داسې دی لکه آبادي چې دا یو آبادۍ عیسی دا بله کلکه کړې ده بعضو لره کلکوي اوس دا څلور دیوالونه دي د یو حال یا د یو کمرې دا د یو بل نه جدا جدا جوړ شوي که په یو بل کې ګنډلی شوي دا خختم چې معمار لګوي نو دا یو خخته د دې دوه خختو په دې خوله کې ګنډي داسې طریقه باندې لګي داسې نه کوي چې یو خخته د پاسه ډایرکټ به لګي نه لګېتی اخوا کې چې دا د نورو دوه خختو منځ کې راشي او مضبوط راشي باندې دا ګنډل دی ته وایي نبي علیه السلام وشبک بین اصابعه نبي علیه السلام هم وایي د ګوتو په مابین کې داسې د دواړو لاسونو دا ګوتې یو ځای کې د اشارې په طور د پویولو په طور چې لکه څنګه آبادي داسې ګنډل یو مضبوطه یو بل کلکوي دا دیوالونه مؤمن به بل مؤمن کلکوي مضبوطوي به کمزورۍ ته به یې نه پرېږدي او دغه رنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي وایي یو مسلمان چې کوم دی هغه د بل مسلمان ورور دی مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای د مؤمنانو مثال یو مؤمن د بل مؤمن د پاره څنګه دی مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم په خپل منځ کې مؤمنان د یو بل د پاره په یو بل باندې په رحم کولو کې په مینه کولو کې په ترس کولو کې څنګه دي دا داسې دي که مثل الجسد لکه د یو بدن په شان دا ټول مؤمنان مشرق نه مغرب شمال نه جنوب پورې دا یو بدن لکه څنګه چې د بدن اذا اشتكى منه عضو کله چې درد راشي د دې بدن په یو اندام ستا دردمن شي الله مکه یو نوک دې چېرته واوړی د زخمي شي نو څه چل کېږي تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى په دې ټول بدن باندې د دې یو اندام د درد د لاسه بېخوبي او تبه راشي بدن له خوب نه ورځي خوږ شوی خپه ده نوک د خپې مات شوی دی او سترګې له خوب نه ورځي خوله چې کوم دی هغې له خندا نه ورځي د چهرې هغه ترتیب بدل شي غمجنې شي
پته لګي انسان ته چې ګور یاره سړی ګوره دا چهره څومره د خفګان او د هغه درد نه ډکه ده ځکه چې تکلیف پرې راغلی دا ټول اندامونه دا د یو اندام سره دا ټول بدن غم راضي کوي که چېرته په سر کې معمولي ځای زخمي شو نو خپه دا نه وایي چې زه به ډاکټر له نه ځم هسپتال له همدا خپې منډې وایي کنې خپې خو ټیک وي خو دا د دې سر غم کوي څنګه چې دا بدن د قشانته یو اندام باندې تکلیف راشي او دا ټول وجودي محسوسوي دغه شان د مسلمانانو په ټوله دنیا کې چې په یو ټوکړه باندې درد او تکلیف راغی په یو ځای کې د یو مسلمان خور تکلیف د یو مسلمان ورور تکلیف د یو مسلمان بچی او ماشوم تکلیف د یو مسلمان سپینګری تکلیف دا به زموږ د ټول امت مسلمه تکلیف شریک دی دا په دې باندې به ټول دردمن کېږي په دې باندې به ټول چې کوم دی هغه غمجن کېږي زما محترم ورور د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کړی چې مؤمنانو له پکار د چې دغه شانته دردمن شي په دې باندې دغه رنګ د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی چې دا مؤمنان په خطبه د حجۃ الوداع کې دا فرمایلی او فتح مکه کې دا فرمایلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو د یو بل د وینو د مال او د عزت د تحفظ ګارانټي نبی علیہ السلام ورکړه او وی فرمایل د الله نبی صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دجال تذکره فرمایله په خطبه د حجۃ الوداع کې چې کله نبی علیہ السلام حج کوم د یو حج کړی او پاره کې د صحابه کرام رضی الله عنهم نه رخصتی اخسته ده او ډیره ناشنا خطبه فرمایلی ده د الله حقونه او د بندگانو ټول حقونه ذکر کړی دي د کمزور حقونه ذکر کړی دي چې پاره کې زنانه دي پاره کې یتیمانان دي او پاره کې دغه رنګه خزه خاون او پاره کې د غلامان چې ورته وي استاد لاس لاندې دي دا ټول حقوق نبی علیہ السلام ذکر د شي عجیبه خطبه وکړه او جامع او ناشنا خطبه وکړه نو پاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتنې د مسیح الدجال تذکره وکړه ځکه په بیانات کې د فتنې ذکر کول دي لپاره پکاري چې مسلمانان ته خبر شي دا غینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الا خبردار ان الله حرم علیکم دماءکم واموالکم خبردار بشک الله تعالی حرام کړی دی پتا سو باندې تاسو ویني او تاسو مالونه من یو مسلمان به د بل مسلمان وینه نه توي او یو مسلمان به د بل مسلمان مال اغنا اخلي که په غلا په طریقه ده که د غصب په طریقه ده او که په اره طریقه باندې ده که د دوکې او د فراډ په طریقه ده یا په حمله وکي او لوټ مارو کی که په دې طریقه تاسو مالونه په یو بل حرام دي تاسو ویني په یو بل حرام بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فإن دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام كيومكم هذا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الله أكبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل پس یقینا استاسو ویني او استاسو مالونه او استاسو عزتونه علیکم حرام دا پتاسو په یو بل باندې حرام دي حرام معنا دا چې دغه بی عزتی باندې کوي یو مسلمان به د بل مسلمان وینه نه توي داغه مال بنا اخلي په ناروا طریقه باندې داغه عزت بنا اخلي داغه ناموس بنا اخلي کپاره طریقه باندې کده غیبت په شکل کې کده بهتان په شکل کې او کده رنګ په بل شکل کې داغه بیزتی کوي او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا داسې حرام دي که حرمت یومکم هذا لکه څنګه چې تاسو د دې نن ورځې حرمت دي دا څو ورځې نبی علیہ السلام چې خطبه کوله ها یوم العرفه ده کنه د عرفه ورځ عزتمند ده کنه څوک دا کولای شي او مسلمان دا ځل کولای شي چې د عرفه د ورځې بیزتی وکړي څومره په احترام ورته مسلمانان ګوري په ورځو کې دا داسې ورځ ده لکه په ټول کال شپو کې ليله القدر موږ د ليله القدر څومره احترام او د الله نه دعا غواړو چې یا الله د دې شپې عبادت هم نصیب کړي
چې توبه وباسو ګناهونه معاف شي روژه په ختمېدو ده استغفار غواړو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني دا ذکر پکې نبی علیه السلام ډېر کوو چې معاف شي روژه په ختمېدو ده چې معافي خو درته وشي دغه شان په ټول کال کې په ورځو کې دا عجیبه ورځ ده دا یوم العرفه چې د یو روژې په وجه د 2 کالو ګناهونه معاف کېږي او څومره چې الله په دې ورځ د جهنم د اور نه بندګان ازادوي په بله ورځ یې نه ازادوي او الله په دې ورځ ملائکو ته وایي زما دې بندګانو ته وګورئ که نه دوی څه غواړي مطلب په الله فخر کوي د خپلو بندګانو په عبادت د دوی په جړه د دوی په بندګۍ چې څوک حج له نه تلي هغه روژه او چې څوک حج له تلي په عرفات کې هغوی جاړي الله ته جړاګانې الله رب العالمین ملائکو ته وګوره زما دې بندګانو دوی څه غواړي خو د الله رضا غواړي جنت غواړي د جهنم نه پناه غواړي نو دغه ورځ څومره محترمه ده دغه رنګه څنګه چې د دغه ورځ عزت دی او بیا د الله نبی فرمایي فی بلدکم هذا او لکه څنګه چې دا ښار دی کوم ښار کې نبی علیه السلام ولاړ دی مکه مکرمه مکې ته چې څوک لاړ شي حج یا عمرې له الله دې موږ تاسو ټول بار بار بوځي د هغې نه مړېدل نشته هغه به چېرته دا اراده زړه کې راولي چې زه د دې ځمکې بې عزتي وکړم الله مکه الله مکه هلته خو چې د ګناه په ځای پرېږده د ګناه اراده دې مو کړله ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم سورة حج کې الله فرمایي که چا په دې حرم په دې ځمکه کې د مکې په ځمکه کې چا د ظلم او د ګناه اراده وکړه الله وایي زه به ورله دردناک عذاب ورکړم چې اراده دې په زړه کې راوسته لا کړی دې کار نه دی زړه کې به دا خیالونه هم نه راولي نعوذ بالله چې زه به ګینې دلته چېرته ظلم وکړم او ګناه به وکړم دومره به په پرهیز ګرځي هلته دومره به په احتیاط ګرځي الله فرمایي څنګه چې دا ځمکه عزتمنده ده فی بلدکم هذا او بیا فرمایي فی شهرکم هذا لکه څنګه چې دا میاشت عزتمنده ده کومه میاشت کې حج کېږي دې نه مخکې چې وه ذوالحجه د ذوالحجې میاشت څومره عزتمنده ده څومره محترمه ده د حج فریضه پکې ادا کیږي یوم العرفه پکې راځي او دغه رنګه ایام التشریق پکې راځي د غټ اختر ورځ یوم النحر پکې راځي د قربانۍ ورځ او په دې کې اعمال الله ته ډېر محبوب دي په اولنو 10 ورځو کې ډېر زیات څنګه چې د الله نبی فرمایي ګوره دا میاشت د عزت ده دا ځمکه د عزت ده چې دا موږ پکې ولاړ او دا ورځ نن ډېره د عزت ده چې یوم العرفه ده څنګه چې موږ د دې احترام کوو دقه شان به یو مسلمان د بل مسلمان څه کوي احترام به کوي د هغه پوره خیال به ساتي د هغه د حقوقو تحفظ به کوي او دغه رنګه د هغه سره به مینه کوي د هغه به احترام خپل منځ کې اختلاف هم راتلی شي خو اختلاف معنا دا نه ده چې د دې اختلاف د وجې نه د دوی هغه کارونه وکړي چې هغه د الله رب العالمین د دین نه وتل دي او د یو بل وینې دي توی کړي د یو بل مالونه دي لوټ کړي بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې نه بعد وایي زر دی تاسو به د الله سره د قیامت په ورځ مخامخ کېږئ او د دې خبرو به الله تاسو نه تپوس کوي د مسلمان د وینې د هغه د مال د هغه د عزت که کوم څیز تا پایمال کړی دی او دې کې د کوم نقصان کړی دی الله رب العالمین به تاسو نه د دې باره کې تپوس کوي او بیا د الله نبی فرمایي الا فلا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضکم رقاب بعض خبردار زمانه بعد کافران مګرځئ چې کفر کوونکي شي او بعضې راولګي د بعضې سټونه ووهي بعضې راولګي د بعضو قتل عام شروع کړي دا کار مه کوئ دا کافر لګی دی یو بل سره دنیا په مفاداتو باندې جنګونه کوي یو بل سټونه وهي مسلمانان به دا کار نه کوي او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم دینه بعدو فرمایل وی که په دنیا کې دا بل حدیث کې فرمایلی دي که په دنیا کې د یو مسلمان په بل مسلمان کم حق دی تا باندې د چا حق دی دې دې راولګي او هغه ته دې ووایي چې هلکه ستا ګوره په ما دا حق دی کیدای شي تا نه هېري نو یا خو به ورته هغه څه وکړي ټیم به ورکړي چې هلکه دا حق مې بس ادا کړ میاشت بعد یې ادا کړه زه چې وس دې نه کېږي خو چې کله دې وس وشو کال بعد یې ادا کړه خو ادا یې کړي او یا به هغه راولګي معافي به ورته وکړي د دې ظلم ورته څه وکړي کیدای شي که مالي حق یا کیدای شي بل ظلم یې ورسره کړی نو یا به ترې هغه قصاص او بدله واخلي یا که مالي مال به ترې والي او یا به ورته معاف
زه بس معاف مې کړل مطالبه به وکړي چې بس معاف مې کا کنه نو دا حق په د باندې قیامت پورې پاتې دی غرض مې زما محترم ورونو یو ټول خبرو دار چې موږ ټول امت مسلمه نن دا چې ټوکړي ټوکړي ذکر باندې کفار را باندې کړی دي نن چې موږ دا خواره واره او تاس نسیو ذکر باندې کفار را باندې کړی او دا د ابتداء د صحابه کرام رضی الله عنهم د دور نه دا شعر روان دی داسې تاریخ تاسو خو جوړ وګورئ چې ښکارا کافر دی ښکارا کافر دی يهودي دی نصراني دی مشرک دی او ښکارا دی خو چې کوم دا دنه د مسلمانانو په صف کې دشمن دی وخت سره نه دا امت ټوټه ټوټه کړي دی د دلګه معلوماتو کې دا څوک دی دا څوک دی چې دا هر وخت کافر لاس ورکوي او زما سره مو او استاد سره مو دا څوک دی چې هغه د سازشونه کوي او د مسلمانانو په ملکونو کې هغه دغه رنګ افراطفری انتشار او داسې ماحول جوړي چې مسلمانان په تحفظ کې نه دي په امن او امان کې نه دي په چین او په سکون کې نه دي دا چې هغه د عثمان رضی الله عنه د تاریخ نه راونی سي چې داغه خلاف باغیان را پاسې ده ظاهره کې کلمه ویلې او ما تاسو ته د مسلمانانو د سب کسان درته یاد د عبد الله ابن سبا تحریک راونی سا عبد الله ابن سبا تحریک سټډی کا بیا برته پته ولې دا څوک دی چې په هر زمانه کې زما سره ټکي دا څوک دی چې هغه په هر زمانه کې ما دومره کمزورې کوي چې کافر په ما زړه ور راځي خدا دومره خيار دشمن دی چې په هر زمانه کې د پزان داسې وجبه صادره چولې دی چې په اعلی اسانه زما استا پشان ساده مسلمانان نه پیژني موږ یې مړه اصلي دغه خدا دی خسړې خدا دی زمره خدا دی هغه زمره هغه د لومبړې پشان چالاک دی تاریخ وګوره عثمان رضی الله عنه په کومه طریقه بدنام مسلمانان ورته څنګه بل وکړ هغه انسان چې هغه ته نبی علی السلام بار بار د جنت زیره ورکړی په انساني تاریخ کې واحد ذوالنورین دی په انساني تاریخ کې هیڅ انسان باندې یو پیغمبر په یو زمانہ کې دولونه نه دی واده شوی سیوا د عثمان ذوالنورین رضی الله عنه او غم د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دولونه هغه ذوالنورین څنګه شهید شو سلويخ ورځي اخره کې په کور کې تیر کړي منځونم کور کې عبادت هم کور کې روجي به نیول چا مسجد نبوي ته د مانزه د پاره نه پرې خو ده د کور نه باغیان تاو او ټول صحابه عرض کوي د دفاع د پاره حاضرېږي علي رضی الله عنه علي رضی الله عنه خپل بچی را لګي حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په دروازه کې ودرې د دفاع وکي اوس خو موږ ته د سي تاریخونه پڑھاويږي چې دا دشمنان عثمان رضی الله عنه نعوذ بالله غاصبو دغه چرته نعوذ بالله چرته د علي حق غصب کړو نعوذ بالله د علي دومره یو عجیب انسان چې خور ته پته چې یو سړی حق هم غصب کوي به ور خپل هم دفاع ته ودرېږي بچي ورلې دا ټول د دروغ تاریخونه دي حقیقت دا دی چې صحابه منځ کې رحما او بینهم د قران فیصله مونږ قران وی خپل منځ کې رحم والا اتفاق دي اتحاد دي مینه ده محبت دي د دین مخک عمر رضی الله عنه چا شهید ک دغه هغه زمکه د فسادونو زمکه هغه فارسی هغه بولولو فیروز چې د فارسو او غره ولګید او عمر فاروق رضی الله عنه په منځ باندې ولاړو شهید دا تاریخ ته لګو ورکه ستاسو خو لګ پته ولګی کنه چې دا ښکارا کافر خو ښکارا دی دا خو پیژنم دا دن نسوک دی چې په مونږ کې دا کار کوي دا دن نسوک دی چې په ځان صادر د اسلام او د دین راچولې دی او همیشه مونږ نه متحد کېدو ته پریدي او نه مضبوط کېدو ته پریدي او دې چې کلم وینه توې د مسلمان وینه توې دې چې کلم تکلیف ورکړي مسلمان ته ورکړي دا تاریخ لګو ګوره کنه د عثمان رضی الله عنه د شهادت اخیرا بعد بیا راشه چې علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه چا وجنګول دا به وګوره کنه ته لا سوکو اما خلک چې عثمان رضی الله عنه شهید کړه د دوه ګروپونو کې نه نواته د علي رضی الله عنه طرف څنګه نواته د معاویه رضی الله عنه د علي رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه دوه موقف وګوره خپل ځای مجتهدین دي ساده خبره خلکو ته فلسفه جوړه کړې دا یو ډرامه ته جوړه کړې دا ډرامه نه ده اړې رسانه خبره ده خلکو ګرانه کړې
خو معاویه رضی الله عنه ورته وایي چې ته امیر المؤمنین سیوې او د عثمان د قاتلانو قصاص در باندې لازم دی وایخله او علي رضی الله عنه لږ صبر وکړه لږ حالات برابر نه دي اخله مې دواړه په حق دي په خپل منځ کې که معاویه رضی الله عنه مطالبه کوي د قصاص قرآن دی ویل صحیح خبره کوي که علي رضی الله عنه چې او قصاص ورکوم خو صبر کوه چې حالات نارمل شي په خپل ځای خو دا څوک چې به دا دومره بار بار دوی راپارول او جنګول دا هغه خلکو چې د عثمان رضی الله عنه په قتل کې شریک چې دا دواړه که یو شو د دوی اتفاق راغی او حالات نارمل شو موږ نیسي که نه راشه دوی جنګوه او دا هغه ډله ده چې حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خلک د هغې غلط مطلب بیانوي چې نبی علیه السلام عمار ته ویلي چې عمار تا به یو باغي ډله وژني او باغي ډله دقه وه چې عثمان یې شهید کړی دا د معاویه رضی الله عنه په ګروپ کې هم ننوته او د علي رضی الله عنه په ګروپ کې هم ننوته او د جنګونو پارول یې کول داسې طریقه باندې حالات ښه انسان دی ته ورته یو دوه درې شیطانتونه وکړه بس یو دم به ذهن الټه شي یو دم به ضد پرې راځي ښه سړی دی خو مشاور چې خطا مشاور والله داسې منفي مشورې وکړ جذباتو کې راځي انسان ودې نه متاثره کېږي نو علي رضی الله عنه ته هم داسې مشورې ورکول کېدې او معاویه رضی الله عنه هغه وخت نه د امت په جنګولو را روان کړی دی او دا د عبدالله ابن سبا تحریک دی چې دا اصل کې و یهودي او د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې کلمه ویله او اسلام ته ولې را دننه شو په سازش یهودو خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا امت خو موږ داسې نه شو والی ښکاره دا خو ډېر ګران یهودي ته ګوره او د مسلمان وال ته ګوره یاره سوال نه پیدا کېږي که په هغه وخت کې وکنه نو یهودي څوک دی دا مسلمان والله که یهودي ستا د مسلمان یو ماشوم ویښتم ضایع کړی شي دا دومره بزدله خو ده سره څوک دي په شیشه د سره څوک کسان شته چې په ځان یې څادر راچولی دی د چمپین او هغه چمپین نه دی هغه دقه د لومبړي کردار والا دی دغه مکار دی چې دا کارونه کوي عجیبه طریقه باندې دا کارونه کوي دا لوبې کوي د علي رضی الله عنه سره دا کار وکړه دغه رنګه وروسته بیا وګوره د حسین رضی الله عنه سره یې څه وکړه خطونه لیکه او راغواړې او خپل کور ته چې یو سړی تره وغواړي ستا په خطونو را چې ستا میلمه شو که نه او خپل میلمه له په ځای د دې چې بیا پې غیرت وکړي ودرېږي او تحفظ ورکړي او بیا همداسې پرېږدي او هغه اخر دا چې شهید شي دا همغه خلک دی اوس هم را روان اوس هم همغه را روان دي ته دا تاریخ ګوره لږ اوده کېږه مخ خیر بیا به درته پته لګېږي دا څوک دا ولې داسې کېږي بیا به ته په دې باندې پوه شي چې اوهو دا خو عجیب ګیم روان دی دا خو عجیبه خبره روانه ده چې دا امت یو کېدو ته نه برابرېږي نه جوړېږي دا اصل وجه ده اصل علت ده په دې خلکو باندې قرآن او حدیث ډېر بد لګي د ټوپک ډز پې لګي د توحید مسله پې سخته بده لګي او دغه رنګه داسې ټایټل استعمالول چې په هغې باندې امت په همیشه په انتشار کې اچوه داسې ټایټلې لکه عبدالله ابن سبا څه ټایټل اختیار کو عبدالله ابن سبا مونږ محبان یو د اهل بیتو زموږ د اهل بیتو سره محبت یهودي و دا خبرې شروع کړي اسلام قبول کړو بځای تحریک شروع او اهل بیتو سره ظلم کی او فلانی سره ظلم کی یو دې سره ظلم کی دا یو شی روان هیڅ سره ظلم نه کوي یو ډراما روانه شو هغه ډراما ده او روانه ده سلسله وار او سپور روانه دا اوس چې دا دوه ورځې مخکې کومه واقعه راغله دا څومره دردونکې واقعه ده څومره انتهایي لکه درد دی ټول مسلمانان ما درته مسلمانان ټول یو وجود دی په دې څوک ذمہوار دی عجیبه خبره ده یو دومره های پروفایل شخصیت د امت مسلمه هغه ته راغواړه او د هغه د تحفظ لپاره هېڅ ترتیب نشته بس صرف به ته په دې خلاصېږي چې فلاني هلته نه چې کوم دی ګزار وکړلو فلاني هلته نه ګزار وکړلو کله اسرائیلو ګزار وکړلو هغې پې خاموش دی هېڅ هم نه وایي او خپله دا څه ورته وایي دا د جیو والا څوک دی هغه شاهزیب خانزاده دی که څه د هغه وګوره بېګانۍ تجزیه وګوره څه وایي هغه د هغه انکشافات لږ وګوره دوه کسان هم د دغه ملک چې په کوم ملک کې دا اسماعیل هنیه شهید کړی شو الله دې شهادت مرتبه ورکړي او دا واقعه د دغه ملک کسان دوه کسان
د ایران په خپل وایي چې دا په دې محل کې او په دې ځای کې چې دا دی سارېده دلته دا شی فټ شوی دلته بارودو باقی نه بار نه ډرون راغلی او نه بار نه هېڅ هم نه دي راغلي دا غله تجزیه په خپل وګورئ په میډیا موجود ده بیګانې تجزیه داسې عجیبه طریقه باندې دا د زه تاسو ځکه وایم خاص کر د نوجوانانو تعلیم یافته ملګرو ته چې د صلاح الدین ایوبي تاریخ لږ وګورئ ډېر به ذهنونه کلیر شي دومره به د ذهن کلیر شي چې په دې به ته پوه شي چې هلکه موږ سره دا لوبې څوک کوي دا موږ سره څه کېږي لګیا ولې چې مسلمانان کله رواني چې آخري منزل ته قریب شي یو دم داسې یو څه وشي چې دومره ریوس ګیر ولګوي چې بیا په هغې کې بیا دې ځای ته راتلو ته 20 کاله او 30 کاله او 50 کاله بیا لګي بیا نه راځي هغه ځای دا څه چل وشي د اخري ځای کې دا څوک دا کار وکړي دا هغه څوک کوي چې هغه ستا ځان خیرخوا ګڼي او ټایټل یې لګولی دی د چیمپین چې زه ګوره د دنیا چیمپین یم د عالم اسلام دا هغه کس دا کار کوي صلاح الدین ایوبي صلیبي جنګونه وګورئ او په هغه باندې یو ښکلی تاریخ په 15 جلد کې اردو کې یو ښایسته سمپل اردو ده اگر چې شکل انداز یې د داستان غوندې ورکړی دی خو دا زموږ نوجوانان داسې دي مزاج د دې دا دی چې داسې سمپل تاریخ دا لږ خشک مضمون دی تنګوي نو بعضې کسانو دا یو مهارت سره هغوی داسې یو د افسانوي شکل کې لیکلی دي خبرې تا ته ښیي خو په یو داسې انداز کې چې هغه یو بل انداز کې تا ته ښیي دا التمش چې کوم تاریخ لیکلی داستان ایمان فروش هم کی دا خو لږ وګوره کنه په اردو کې د روزانه اخبار ګوري روزانه لګې د فیسبوک نه وزګاري ته دا تاریخ خو لږ وګوره داستان ایمان فروش هم کی پښتو کې هم غالبا ترجمې راغلي دا کتاب ته وګوره چې دا څه کېږي لګیا موږ دا وایو الله رب العالمین نه دا دعا غواړو چې رب العالمین کم چې ښکاره دشمن دی هغه ظالم خو لګی دی ښکاره دشمني کوي د دشمن نه به سړی څه ګیله وکړي دشمن خو هسې هم دشمن دی دشمن نه خو تاسو د خیر توقع نه شي کولی که یهودي دی او که نصراني دی هغه نه به څه ګیله کوي خو کار هم دا دی چې ستا سره دشمني کوي رب العالمین دی هغه خلک چې په ظاهره کې په ځان د اسلام صادر راچولی دی او مسلمانانو سره دا خیانتونه او دوکې کوي رب العالمین دی دا خلک تباه او برباد رب العالمین دی دا خلک ذلیل او رسوا کوي الله رب العالمین دی د دوی خیانتونه د دوی دوکې د دوی فراډونه او دوی چې دننه کوم پسې پرده څه کوي یو ګوره د میډیا مخامخ مخ دی ظاهري شوشا ده او فلانې زموږ دشمن او دا وي هغه زما دشمن او زه به در سره دا وکړم بلې زه به سره یو دا خبرې دي یو پسې پرده کردارونه دي هغه جدا خبرې روانې جدا خبرې دا همیشه دا تاریخ ګوره دقسې چلی یو ظاهري حالات یو پسې پرده حالات هغه پسې پرده ډېر خطرناک حالات باندې اثر انداز کېږي هماغه چې کوم پسې پرده څه کېږي لګي نو غرض دا دی رب العالمین دې زموږ ټول امت مسلمه حفاظت وکړي الله رب العالمین دې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو مدد وکړي رب العالمین دې د ګوره د 1947 نه پس 1948 کې فلسطین دا چې کوم دی د دې په دې زړه کې یو خنجر خښ شو د اسرائیل په نوم د عمل دوی جوړ اگر چې دا اسرائیل خو اصل کې د یعقوب علیه السلام نوم دی که نه د اسرائیل نوم ته کنځل نه دي پکار قرآن کې مطلب یا بني اسرائیل اے اولاد د اسرائیل د اهلی کتاب ته الله وایي ځکه دا د یعقوب علیه السلام بچي یعقوب علیه السلام بعضې وایي دا لقب و اسرائیل معنی عبد الله په هغه ژبه کې معنی عبد الله د الله بنده نو مطلب دا دی چې دا اصل کې دی بني اسرائیل نو دی په خوانه دغه شان تاریخ را روان دي ظلمونه کړي انبیاء وجل قرآن کې الله فرمایي چې دی انبیاء وجني بغیر حق بغیر د حق نه دا خو د دوی کردار دی په خوانه دي سره روان دی نو دا د 1948 نه دا خنجر د مسلمانانو په دې زړه کې خښ شوی دی هغه د اعلان بلفور په نتیجه کې او بیا همداسې دا ټول کافر لګې دی سپورټ کوي او چې څومره کسانو موږ ورسره دا وکړو دا به وکړو موږ وایو فلانې ډېر دشمن دی د دې یهودیانو فلان هغه اوس پورې ټس هم نه دی کړی څوک دې ثابت دی که ټس هم نه دی کړی صرف یو موږ ته معلومیږي زموږ په ژوند کې صدام بس یو جذباتي سړی او داسې یو کردار یې کړی چې هغه په یو څو میزایل ورخوشې کړی د هغې نه بعد موږ څوک داسې نر نه دی لیدلی او دغه د کومه ډرامه چې د میاشت 2 میاشتې مخکې وشوله چې دومره سوه په ورخوشې کړه نو دومره سوه خو د لیندي ګزارونه هم په چا وکړي یو څو کسان لږ به سر مات کړي سړی په هغوی سره سر چا ولګي
خدا سي خبرې دي بس تشو ډرامې دي. الله رب العالمین د امت مسلمه حفاظت وکړي. رب العالمین دې دا اصل کې دا مسجد اقصا زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د معراج تاریخ دې سره تړلې شوی دی چې الله رب العالمین بره غوښته نو د مسجد حرام نه روان ک مسجد اقصا پر قرآن په دې گواه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاکی دا هغه الله لرا چې د شپې په یو ټوکړه کې بوتلو خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا او بیا د مسجد اقصا نه نبی صلی الله علیه وسلم براتله. دا یو قرآن کریم کې الله رب العالمین دې تذکرہ کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې د درې مساجدو نه غیر نور زینو ته د عبادت او د زیات ثواب په نیت سفر کول ناروا دي. لا تشد الرحال یا لا تشد الرحال نه بتړل کېږي پالانونه یا متړی پالانونه. نبی علیہ السلام فرمایي پالان تړل منه سفر مکوئ. خلکو پوخ پالانو تړلو بیا به سفر کو د الله نه پر سفر باندې کوي په دې نیت چې ال ډیر اجر دی ډیر ثواب دی مګر دې جمعتون ته کوي. یو مسجد حرام دی هغه یو مونږ په یو لاک دی او بل مسجد نبوي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد. دیو جن کله چې سړی مدینه ته ځي نیت بد سکے نیت بد مسجد نبوي کې نیت بد سکے چې زم چرتا مسجد نبوي ته زم دا د نبی علیہ السلام روضه او سلام خو کې بس راضی کنه ضمنن پکې بیا راضی. اصل نیت بد مسجد کې ځکه نبی علیہ السلام فرمایي زما مسجد ته سفر مسجد نبوي ته او درې مسجد اقصا د دې درې ځایونو غیر بل یو ځای ته په دې نیت سفر کول چالت به ډیر اجر یو ول ته زما ول ته بچ کم دی چې ز بیا منځونه وکم ډیر اجر به یو چې دا وکم ډیر اجر به دا غلطه خبره ده. او بیا خاص کر لا زیارتونو دربارونو ته سفر دا خو ناروا کار دی. یو خو دې حدیث خلاف دی بل پکې لاته شرکونه کیږي د غیر الله نه مددونه غوښتل کیږي. د الله نبی دې سفرونه منع کړی نور سفرونه په دې نیت چې ځال تزم ول ته بګینې د دې نه ډیر اجر او ډیر ثواب وي. یو د علم سفر دی جدا دی. د علم سفر ولکه فلانی زی لزو یو عالم یو شیخ سے برازی اول ته دا درس وراخو. قرآن کی ترغیب راغله دی سورۃ توبه کې الله رب العالمین فرمای فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قرآن کې الله فرمای ولی پتاسو کې داسې وړل نشته چې سفر یو کې ولار شي د الله دین زده کې او بیا خپل قوم تراشي او غدین ته بیان کړي. هغه علم د پاره سفر دی. هغه تبیا سعودي تم کولای شي هغه تبیا مصر تم کولای شي هغه تبیا چې چرته ځي کوي ک کراچۍ ته ورپسې ځي او بل ځای ته ورپسې ځي. هغه علم طلب دی او هغه د جنت لار ده. او یو دا چې زه پلاني ځای ته ځم هلته چې عبادت وکړم نو د دې ځای نه به ډېر نو دا نشته دی سوا د درې مساجد مسجد حرام مسجد نبوي مسجد اقصا. نو دا مسجد حرام مسجد نبوي ته الحمدلله زموږ ستاسو تګ آسان دی. تلی او الله دی بار بار مونږ بوزي او کوم مسلمانان چې نه دي تلی الله دی بوزي الله دې کې نصیب وکي. خو د مسجد اقصا یو ارمان زموږ تاسو ټول په زړونو باندې چې الله رب العالمین د ازمکه د يهوديانو د تسلط نه آزاد کی او رب العالمین په دغه ځای کې هم مونږ ته د عبادت توفیق راکړي. الله رب العالمین دې زموږ په ژوند کې د آزاد کی او رب العالمین دې زموږ په زندګۍ مونږ ته دا زیره او دا خوشحالي راوخی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون إخوة. زما محترم ورونو څنګه ما آیت لوسته چې الله رب العالمین فرمایي دا ټول مؤمنان دی ولورونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان رور دی.
یو خو د خپل مسلمان ورور کلک مدد پکار دی چې کله ستا د لاس او د خپو طاقت رسیږي مدد به کوي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې په هر ځای کې په یو صحابي باندې ظلم شوی دی ځان یې رسولی دی او ملګري رسولی دی، د خپل مسلمان مظلوم مسلمان باقاعده تپوس یې کړی دی. او که په یو ځای کې ستا وس نه رسیږي لکه موږ دلته او زموږ مظلوم مسلمانان زموږ نه ډېر لري، نو کم از کم یو ډېره غټه ذریعه او لوی سبب رب العالمین چې قبله یو غټه خوشحالي او دعا ده چې کم از کم موږ د مسلمانان په خپلو دعاګانو کې یاد دعاګانې چې کوي څنګه سړی ځان ته دعا کوي، خپل والدینو ته، ټول امت مسلمه او بیا خاص کر مظلوم مسلمانان دا په دعاګانو کې یادول پکار دي. زما محترم الله رب العالمین دې ټول امت مسلمه حفاظت وکړي، رب العالمین دې ټول امت مسلمه اتحاد او اتفاق نصیب کړي، او رب العالمین دې د ټول عالم اسلام په مابین کې امن او امان قائم کړي، او الله رب العالمین دې په هغه غیرت ورواچي چې د کفارو خلاف دوی متحد او متفق شي او د مظلوم مسلمانانو ته پوسو کی او کوي نه کړلو. الله رب العالمین ډیر عجیب ذات دی، لوی بادشاہ دی، ډیر لوی بادشاہ. رب العالمین قرآن کې اعلان کړی دی که تاسو نه سمېږئ په دین عمل نه کوئ غیرت در کې نه راځي یستبدل قوما غیرکم، الله وایي زه به تاسو لرې کړم ستاسو په بدل کې به بل قوم راولم ثم لا يكونوا امثالكم. اب استاسو پشان بی غیرت بیا نه، هغه استاسو پشان بی حس نه، استاسو پشان بی دین بنئ، استاسو پشان عیاش بنئ، استاسو پشان نافرمان بنئ، زبد تاسو لري کوم یو غیرتمن قوم برا پورته. رب العالمین دا کار کوي، د انقلابونه راځي وخت په وخت. نو کچرته مسلمانان نن خپل کردار و نه پیژني، رب العالمین ته ګرانه نه ده، الله رب العالمین به نور غیرتمند را پیدا کړي. د الله رب العالمین دین نه ماته محتاج دی نه تاته محتاج دی، کما او ته به صحیح عمل نکو الله به نور خلق راوړي. دغه رنګ نن سبا زمون مسلمانان حکمرانان دي که دوی د الله په دین غیرت نه کوي رب العالمین به داسې حالات راولي دوی به لري که نور به راولي. الله رب العالمین ته خدا سګرانه نه ده، هغه ته ډېر اسانه ده، خو به موږ امتحان دي، امتحانات الله راولي، ازمایښونه راځي. نو دا ازمایښونو په وخت کې رب العالمین نه غوښتل پکار دي چې یا الله موږ په خپل دین باندې ثابت قدم وساتي، او کوم ځای کې چې مسلمانان په تکلیف کې دي الله رب العالمین دې مدد وکړي او الله دې حفاظت وکړي. دا ملګري مطالبه کوي د مسجد چې دې میاشت کې بلم زیات راغلی، اوس ان شاء الله دینه بعد سولر سیستم ولګي دا الله به حالات نارمل کړي. نو د ورځې خو بس سولر باندې کار کېږي او 40,000 روپۍ بیل راغلی د مسجد، ملګري پکې پوره اخلاص وکړي. خفه نه شئ، دا زه مطالبه هم نه کوم، دې ته مې هم ویلې ما زه نه کوم مطالبه، خو خفه کېده ویل چې خامخا د اخري اپیل راله وکړه، ځکه دا خلک هم تنګېږي، ما ته معلوم دي د انسان داسې عجیبه شی دی چې ده ته بار بار یو خبره کې ده پې تنګېږي. نو ځان مه خفه کوئ او ځان مه تنګوئ په دې خبره باندې، او دا ستاسو خپله ګټه ده. که دې کې تاسو څه تعاون وکړئ نو دا څه د چا باندې احسان نه دی، نه د چا ذاتي مفاد دی، دا د الله رب العالمین دین دی. دا مراکز او مساجد دا ټول په اجتماعي تعاون روان دي. الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي، صفونه برابر کړي.